سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله، تاسو ګورئ رحمان الله آفیشل یوټیوب چینل. ملګرو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته کوم ټریک یا کوم ډراپ یا یو شی تاسو ته نه ښیم، صرف یو څو خبرې درته کوم. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی ده، په دې کې زه زیاتره یو ډراپونه شیر کوم، صحیح ده. او ما تاسو ته ویلي مو چې د ډراپونو سره سره به موږ ټریډینګ او نور سکلز زده کوو په همدې یوټیوب چینل کې. ملګرو دې نه مخکې تقریبا یو کال یا شپږ میاشتې اووه میاشتې به کېږي چې ما تاسو ته د بلاګینګ طریقې ښودلې وې چې بلاګینګ یعنې ویب سایټ نه تاسو څنګه پیسې ګټلی شئ، یو بلاګر جوړېدلی شئ، لیکنه کولی شئ، پوسټونه کوئ، یو ویب سایټ جوړولی شئ، هغې نه څنګه پیسې ګټلی شئ. د هغې په اړه مې تاسو ته ویډیوګانې مکمل کورس جوړ کړی. زما په همدې یوټیوب چینل کې شته ټول معلومات مې تاسو ته درکړي. ځان ته یو پلی لیسټ ته لاړ شئ، زما په یوټیوب چینل کې پلی لیسټ وګورئ. پلی لیسټ کې بلاګینګ فل کورس ده، بلاګر فل کورس ده. هغې سره سره ما تاسو ته یوټیوب ښودلی و چې یوټیوب نه تاسو په کوم ډول سره پیسې ګټلی شئ. د یوټیوب مې درته فل کورس ښودلی و چې کوم مهم دي، چینل څنګه جوړېږي، څنګه مونیټایز کولی شو، کوم شرطونه دي، هر څه مې درته ښودلي وو. هغې سره سره ملګرو بیا موږ یو ډراپونه شروع کړل، تاسو ته مې فری یو ډراپونه وښودل. اوس دې نه وروسته درته ټیک ټاک ښیم چې ټیک ټاک نه موږ څنګه پیسې ګټلی شو. انشاءالله چې ټیک ټاک کې کوم بغیر د مونیټایزیشن نه، یعنې که چېرته تاسو فالوور 10,000 پوره نه کوي، ویوز هم پوره نه کوي، 1,00,000 څنګه کولی شو ټیک ټاک نه پیسې وګټو؟ بالکل کولی شو بغیر د مونیټایزیشن هم په ټیک ټاک کې داسې اپشن راغلی چې موږ پیسې ترې ګټلی شو. درته د ټیک ټاک هم دا طریقه ښیم. هغې سره سره ټریډینګ د ملګرو ټریډینګ درته یوه خبره وکړم زه چې زیات ملګري وایي چې موږ باید په ټریډینګ کې کار وکړو. صحیح ده، زه دا نه وایم چې ټریډینګ کې تاسو کار مه کوئ، ټریډینګ کې هم تاسو کار کولی شئ، تاسو پیسې ګټلی شئ. خو یو خبره یاد ولرئ، ټریډینګ کې ما هم ډېر وخت کار وکړو ملګرو. اوس صرف او صرف زه په سپاټ کې یو کرنسي یو کوین اخلم، ډېر وخت دپاره یې هولډ کوم، بیا یې خرڅوم. بس زه ټریډینګ همدغه ټریډینګ کوم، نه فیوچر کې ټریډینګ کوم، نه په فورکس کې ټریډینګ کوم، بس صرف او صرف په سپاټ کې ټریډینګ کوم. هغه هم د لانګ ټرم دپاره، یعنې زیات کوینونه ما اوس هم اخیستي په سپاټ کې، پرېښي مې دي 2 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد، 15 میاشتې بعد، هر کله چې قیمت لوړ شو زه یې خرڅوم، خپله ګټه دې کوم، پرافټ دې اخلم. نو په ټریډینګ کې زما صرف سپاټ ټریډ سره لګېږي، نور د فیوچر خواته اول خو زه تاسو ته خپله مشوره نه درکوم، دا هر چا خپل خوښه ده، که فیوچر کې کار کوي، فورکس کې کوي، هر څه کوي. خو زما چې کوم رایه ده هغه صرف او صرف سپاټ ته. بس سپاټ په دې ښه ده ملګرو، که چېرته ستاسو یو کوین واخیستلو، د هغې قیمت ډېر در باندې ښکته شو، تاسو هغه تاوان کې روان شولئ، نو صبر ورته وکئ. حتما د هغه بیرته هغه مارکیټ پرایس هغه ځي ته ځي چې تاسو چېرته اخیستی وي، نور صبر ورته وکئ، د هغې نه نور هم لوړېږي، تاسو ګټه کولی شئ. په سپاټ کې صرف او صرف صبر غواړي، ستاسو تاوان بیا نشي کېدلی. که چېرته تاسو صبر ونه کوئ، کوم کوین هم اخیستی وي، په تاوان کې لاړ شئ، تاسو ووایئ چې نه نه نور تاوان نشي، سپاټ کې هغه ټریډ بیرته بند کړئ، هغه کوین بیرته خرڅ کړئ په تاوان کې، نو هغه ستاسو خپله بیا خوښه ده، هغه ستاسو خپل د لاسه تاوان کوئ. خو زه درته وایم چې په سپاټ کې تاسو صبر ورته وکئ، یو 15 میاشتې دې ولګېږي، 6 میاشتې دې ولګېږي، بیرته به کوین قیمت لوړ شي، تاوان خو به مو نشي که نه. خو فیوچر کې تاسو ډېر تاوانونو سره مخ کېدلی شئ ملګرو، صحیح ده. فیوچر کې کار کول ښه پرافټ هم لري، ښه ډېره ګټه هم کولی شئ، خو دا خبر هم در سره یاد ولرئ چې ښه ډېر تاوان هم پکې کولی شئ په فیوچر ټریډ کې، په فورکس ټریډ کې، دا خبرې پکې شته ده. نو په دې خاطر زه صرف او صرف تاسو ته سپاټ ټریډ سجیسټ کوم، او زه په انشاءالله صرف او صرف تاسو ته په باینانس یا میکس یا څومره هم صرافیانې دي، په یو صرافۍ باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې په سپاټ کې تاسو په کوم ډول سره مثال اخیستلی شئ، خرڅولی شئ، کم وخت کې تاسو باید واخلئ، د هغې انالایسس څنګه کېږي، په سپاټ کې یو کرنسي یو کوین موږ څنګه معلومولی شو چې په کم وخت کې باید موږ واخلو، د دې قیمت پورته تللی شي، امکان یې زیات. یو خبره ورته وکړم، تاسو به کتلي زیات تاسو دا سیګنل یې به فالو کوئ چې زیات خلک تاسو ته سیګنل درکوي ملګرو. ښه سیګنل هېڅکله 100% نشي کېدلی. ګورئ دا سیګنل هم چې څوک ورکوي هغوی خپل انالایسس کوي، د هغې مطابق تاسو ته سیګنل درکوي. تاسو وایئ چې ښه سیګنل و، هغه بالکل هغه په مارکیټ باندې پوهېږي یو څه اندازه، خو 100% هېڅوک تاسو ته سیګنل نشي درکولی چې دا به 100% صحیح خېږي او تاسو ته یې ګټه کولی شئ. نه، داسې نشي کېدلی. هر کله یو سیګنل، یعنې تاسو ته چې مثال د بای سیګنل درکړل شي، د اخیستلو دپاره هغه ډاون هم تللی شي، هغه سټاپ لاس هم وهلی شي، هغې کې ستاسو تاوان هم کېدلی شي. هغه ټریډر چې ښه تکړه ټریډر به وي، د هغې نه هم تاسو سیګنل واخلئ، د هغې هم په تاوان کې تللی شي، صحیح ده. خو ښه خبره ده که چېرته تاسو ټریډ کوئ، صرف او صرف په سپاټ کې کار وکئ. او بل د په ټلیګرام کې چې موږ تاسو ته کوم یو ډراپونه درکوو ملګرو، زه خو درته دا سجیسټ کوم حتما پکې یعنې ګډون کوئ په یو ډراپ کې. بل اسانه طریقه دا ده د یو ډراپ څومره مې ډراپونه چې دي، زه درته خپل ځان خبره وکړم. دلته وګورئ ملګرو، ما سره په ټلیګرام کې چې تاسو دا وګورئ څومره یو ډراپونه دي، دې ټولو کې زه کار کوم. دا اوپن چې ورسره لیکل شوي دي د 10 نه زیات یو ډراپونه دي، هر یو ته زه وخت ورکوم. زه به خپله ګوره دومره مصروف یم په خپلو کارونو کې، خو زه هر یو ډراپ ټول ټاسکونه زه کمپلیټ کوم، صرف او صرف نیم ساعت
یا هم یو نیم ساعت یو ساعت نه زیات وخت نه نیسي په ټوله ورځ کې معنی یو ساعت هم نه ورکوم بالکل زه دا په نیم ساعت کې کوشش کوم چې دا ټول ټاسکونه د دې ټولو پوره کړم بس نور کار پکې نه کوم نو ایئر ډراپ ته تاسو هم دې ډول سره وخت ورکوي نیم ساعت وخت ورکوي بس نور خپل کارونه کوي ټیک ټاک کې کار کوي یوټیوب کې کار کوي ټریډینګ کې کار کوي ویب سایټ کې کار کوي ټیلیګرام چینل کې کار کوي چې هغه تاسو آینده جوړیږي هغه سره آینده کې تاسو ته هغه پروفیټ راتللی شي آینده کې تاسو ته ګټه اخیستلی شي دې سره سره تاسو دغه فری ایئر ډراپونه دي چې زه په خپل ټیلیګرام چینل کې تاسو سره شیر کوم حتما په دې کې مور سره کار کوي نیم به زیاته ګټه ورکوي نیم به کمه ګټه ورکوي خو فری ده نه تاسو پکې لاس کیږي تاوان پکې نه کیږي لکه ټریډینګ تاوان نه خلاصي په دې کې که ګټه درکوي کمه ګټه به درکوي زیاتره به پکې سکیم خیږي هیڅ ګټه به هم نه ورکوي زیاتره به ښه ګټه ورکوي نو دا خو په ایئر ډراپ کې راځي او دا زیاتره د هغو کسانو دپاره څوک چې پیسې نه لري اوس یو څوک پیسې ونه لري هغه به ټریډینګ په څه شي وکړي ټریډینګ چې څه کوي تا نه ډالر غواړي تا نه یو اس ډي ټي غواړي تاسو چې پیسې نه ته ټریډینګ په څه شي کوي نو هغه کسان چې نوي راغلي وي هغوی اول کوشش وکړي همدغه ایئر ډراپونو کې کار کوي ورسره نور سکلونه هم زده کوي داسې نه چې صرف ایئر ډراپ ته کښېنئ وردا خبره زه هېڅکله درته نه کومه یوټیوب هم سره یو یوټیوب چینل جوړ کړئ یو ټیلیګرام چینل جوړ کړئ صحیح ده یو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ د هغې هم زه درته لارې ښیم چې څنګه ته پیسې ګټلی شئ خو ورسره په ټیلیګرام کې خپل چینل هم جوړولی شئ کې کار کولی شئ خپل ډراپونه چې دي د هر یو ډراپ کې هم تاسو کار کولی شئ نو یو ورځ به دې نه هم درته ګټه راځي او هغه نور سکلونه به هم ستاسو زده کېږي هغې کې ستاسو آینده جوړېدلی شي نو په دې ویډیو کې زما مقصد هم دا و چې تاسو دا مشوره درکړم هېڅکله دا فکر مه کوئ چې بس ایئر ډراپ کې زه نور هېڅ کار نه کوم زه ټریډینګ شروع کوم زه درته دا خبره کوم ته صرف ټریډینګ شروع کړئ ټریډینګ نه به دې یو ورځ زړه تورېږي او بیا به وایي چې نه زه فری ایئر ډراپونو کې کار کوم ولې چې فیوچر ټریډ کې ګوره ډېر رسک لري فورکس رسک لري فیوچر رسک لري ما درته ویل چې یو سپاټ ته چې هغې ته صبر وکړئ هغه رسک هغه خطر دومره نه لري نو په دې هیله ملګري چې ویډیو م خوښه شوي دغه معلوماتو صرف د ستاسو دپاره مې شیر کړل چې تاسو آنلاین کار کوئ باید په دې ډول سره یې وکړئ صحیح ده داسې مه کوئ چې تاسو یو کار ته وایئ چې دا زه نه کومه بل شروع کوئ بلکې یو وخت ضایع کوئ هغه تاسو سر ته ونه رسوئ هغه پرېږدئ بل کار شروع کوئ داسې هېڅکله تاسو نه شئ کامیابېدلی او نه آنلاین پیسې داسې ګټلی شئ هر څه په ترتیب سره باید وشي نو تاسو به خپل کار مخ ته یوسئ تاسو پکې پرمختګ کولی شئ تاسې پیسې هم ګټلی شئ نو دغه معلومات ملګرو سره شیر مې کړئ انشاءالله په آینده کې ستاسو سره د ټیک ټاک هم دغسې ټریډینګ دغه نور معلومات ټول تاسو سره شیر کوم ورسره خپل ټیلیګرام چینل کې تاسو سره د فری ایئر ډراپونه هم زه شیر کوم ضرور په دې کې هم د سره ګډون کوئ که چېرته زموږ د ټیلیګرام چینل نه وي جوین کړی همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی ده جوین مای ټیلیګرام رحمان الله افیشل ضرور سره جوین کړئ هر یو ډراپ اپډیټ هر څه معلومات تاسو سره دلته زه شیر کوم که چېرته هم زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی ضرور درسره دا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نوټیفیکیشن هم درسره آن کړئ تر څو هر وخت نوی ویډیو اپډیټ راځي په وخت سره تاسو وګورئ تاسو ترې نه خبر شئ نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ښې شېبې په لویه الله م سپارم خدای په امان